السلام علیکم ملګرو چې څنګه موسم یخ شي نو په یخنۍ کې ډیر خلکو ته خصوصي طور مشرانو ته د جوړونو دردونه شروع شي په خپو کې هم دردونه وي په ملا کې هم دردونه وي په لاسونو کې چې کم ځای کې جوړونه وي هغې کې هم دردونه وي په پټو کې هم دردونه شروع شي نو دې څه وجوهات دي ګورئ په لومبي نمبر چې کومه وجه ده خو د موسم وجه ده کله چې موسم یخ شي نمی سیوا شي نو په دې جوړونو کې چې کوم هغه مایع وي هغه ټینګه شي نو هغه ټینګوالي په وجه هم په جوړونو کې دردونه شروع شي دغسې په یخ موسم کې د وینې هغه رواني چې کومه ده نارمل جسم نه روانه وي هغه لږه په مزه شي رواني متاثره شي نو دې سره هم په جوړونو کې دردونه شروع شي دې سره سره په یخ موسم کې زخمونه هم تازه کیږي چې کوم دی کې زخمونه وي څه انفیکشن وي نو هغه هم راتازه شي نو هغې سره هم دردونه سیوا شي دغسې ویټامین ډي ډیفیشنسي کیلشیم ډیفیشنسي سره هم دردونه سیوا کیږي او هغه ولې سیوا کیږي زیات تر دا مسله زنانو ته ډیره کیږي یا هغه نارینهو ته چې کوم کور کې ډیر ناسته کوي زنانه چې کوم په بند کور کې وي یا هغه کورونو کې چې نور ډیر کم لګي نو هغه خلکو ته ویټامین ډي ډیفیشنسي ډیره زیاته وي نو هغې ته هم د دردونه د پټو دردونه د جوړونو دردونه ډیر زیات کیږي دغسې یخ موسم کې حرکت کم شي ورزش ډیر کم شي خلک کوشش کوي چې کمره کې ناست وي ګرم ځای کې ناست وي نو چې کله حرکت نه وي ورزش نه وي انسان په یو ځای ناست وي نو دې سره هم چې کوم دی جوړونو دردونه او د پټو دردونه شروع شي دا خو د جوړونو دردونو وجوهات کوم چې یخني موسم کې اکثر کیږي د دې نه بچ کېدو څه طریقې دي ګورئ که د ویټامین ډي ډیفیشنسي وي کم کور کې نور نه لګي یا نور کې ډیره ناسته نه کیږي نو هغې خو پکار دی چې په نور کې ناسته کوي سهار کې کم از کم نیمه ګنټه خامخا په نور کې کینی یعنې داسې خوراک کوي چې هغې کې ویټامین ډي کیلشیم سیوا وي لکه انډې دي خوري پی دي څکي دغسې میې دي خوري دغسې ورسره داسې خوراک کوي داسې فروټ چې هغې کې کیلشیم ویټامین ډي سیوا وي یا د ویټامین ډي کیلشیم سپلیمنټ استعمالوي نو دې سره هم د ویټامین ډي کیلشیم کمې برابرېږي نو جوړونو دردونه به انشاءالله دې سره هم ختم شي د زیتونو تیل یا د شړشمو تیل هلکه غونې ګرم کوئ نیم ګرم چې ورته وایي تړم ورته مونږ پښتانه وایو تړموئ او هغې باندې بیا مالش کوئ نو د مالش سره هم هغه وینې روانګي شروع شي او مسل چې کم وي هغې ته ریلیف میلاو شي هغه نرم شي سافت شي نو دې سره هم دردونه کم شي د ادرک استعمال کوئ د ادرک کاوښ کوئ خامخا دغسې اوږه خامخا استعمالوئ په یخنۍ کې دې سره هم بدن ګرمایش سیوا شي او نارمل حالت ته راځي ورسره کوشش کوئ چې په پۍ کې خامخا د شپې نیمه چمچ کورکمن د پاوډر چې کوم وي هغه استعمالوئ د کورکمن پاوډرو سره هم د جوړونو دردونه یا چې کوم بدن کې څه انفیکشن وي زخمونه وي د پټو کمزوري به ختمیږي دردونه هم کله ریږي او بدن به مو سره طاقتي کیږي د جوړونو دردونو لپاره هر بل دوايي ده ماجون سورنجان ماجون سورنجان تاسو خامخا یو ډبې استعمال کړئ دې سره به هم انشاءالله ستاسو دردونه کلار شي دغسې هومیوپیتیک دوايانې دي برایونیا رسټاکس ارنیکا کلکیریا فلور دا تاسو استعمالولی شي سهار ماښام لس قدرې برایونیا رسټاکس ارنیکا کلکیریا فلور یو دوايي په یو ټایم کې استعمالول دي که چېرې فرق نه کیږي بیا بله دوايي استعمالولی شي نو انشاءالله دا دوايي استعمال کوي دا چې کوم احتیاطي تدابیر دا وکوي او خوراک باندې تاسو توجه ورکوي نو د جوړونو دردونه به انشاءالله تاسو ته بیا نه کیږي امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ ډېره مننه الله حافظ